بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو د هایپرلینک دریم برخه ته. دلته مو ډاشبورډ دلته یو بټن واچوله دی انزر ته رالم که بیرته به سر نه دا بټن کلیک کړم. مې ورته وایم چې انزر دلته راشه شیفټ ته شیفټ کې په دې کې وګوره چې هر شیفټ ستاسو خوښېږي. شیپ مختلف شیپونه دي دا ستاسو راولئ دا دیز نه څنګه چې کش کوي دې خواته په دې باندې کلیک وکړئ اټ ورته چې ماین ډاشبورډ ها دا بټن ولا معمولی لوی کم د دې زما ورته فارمټ نسم چې هر یو ستاسو خوښه مونږ ورته ونسئ زه ورته دا نیسم په دې شکل سره راځم ورته چې دا متن بولډ کا په دې شکل ها ګوره دا یو بټن ما جوړ کړ. اوس راځم رائټ کلیک کوم بیا ورته چې لینک دا د چی سره لینک د ډاشبورډ شیټ سره دا مې د دې سره لینک دا ډاشبورډ به د دې سره راواخلم دلته به دې اول کې بیا واچوم. ګوره دا ډاشبورډ دی ډیپلوینس سپریشن په دې رائټ کلیک کوم بیا به دلته کلیک وکم دا وسلیکټ کوم کاپی دیس کې به دا هر یو دلته راوړم پیس به کوم په دې هر شیټ کې په دې شکل سره به دا پیس کوم دا بټن پیس کوم دا ځان سره لینک انتقالوي. مثلا کوم هایپرلینک چې موږ لومړی ته ورکو دا ځان سره انتقالوي. اوس که زه دلته راشم دې شیټ ټک په دې باندې کلیک وکم دې ته لینک ورکم ورته چې لینک او دې موږ دا شیټ وخځو نو دې دا لینک سره لګره خراب شو اوکې په دې باندې کلیک کوم ګور دلته راځم مثال بیرته بک کلیک کوم بیرته ماین وینډو په دې کلیک کوم دلته راځم مثال بعد بیرته ماین ډاشبورډ په دې باندې کلیک کوم دې مثال ډیسټریکټ پاپولیشن شیټ راځم بیرته دلته کلیک کوم بیرته ماین بورډ ته په دې ایکون کلیک کوم دلته راځم په ټیبل ته د دې نه کلیک کوم بیرته ماین ډاشبورډ ته دا چې مثال تاسو څنګه کولای شئ چې یو ډاشبورډ جوړ کړئ او لینک کې د مختلف دا کولای شئ تاسو دلته هم دا واسه مقصد د شیټون سره لینک کړئ. تاسو کولای شئ د نورو فایلونو سره فولډر سره فایل جوړولو سره مثال دا څو کلیک شي او فایل راته جوړ کړئ مثلا دا تاسو کولای شئ دا غیب او حساب باندې ډاشبورډ تاسو جوړ کړئ یا مختلف یو پروژې په حساب پروژې می مختلف فایلونه یو فولډر په فولډر کې مختلف فایلونه تاسو کولای هغه لینک کې د شیټ کې په د اکسل شیټ کې تاسو کولای شئ هر یو ډاکومنت چې مثلا ضرورت یې هغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته کمپیوټر هغه اوپن کې. اوس راځو یو بل نوې ورشیټ اضافه کوو دلته مثال په دې شکل سره یو ورشیټ هم دلته اضافه کوو په دې کې بیا ورته یو ټیکس لیکم که زه دلته راشم دیز د یو نوم ورکم ورته وایم چې احمد نوم مې دې ته ورکړو دیز ته مثال د ډاشبورډ کې په دیز کې ورته ورکړم. زه راشم د دویم شیټ ته په دې باندې کلیک وکړم ورته وایم چې انسرټ لینک اضافه کړم په دې کې پاس راشي دلته وګورئ مثال دا ګوره احمد ډیفاین نیمز کوم شي د پایټ 1 نوم ورکړی دا هغه شته دا احمد هم شته په دې باندې کلیک وکړم دا را سم کوم ایریا ته چې تاسو نوم ورکړی را سم عمل ته ورځي ګوره دغه ایریا سلیکټ کړه تاسو کولای یو ایریا مشخص کړئ هغه د هغه سیټ ورشه او بیا پرې کار کوي که چېرته ستاسو په ځینې وختونو کې دا ډاټا سیټ ډېر لوی وي په لکه هاوري کار وي تاسو د دې کار څخه کار اخیستلی شئ چې یو شیټ ورته جوړ کړئ چې په دې ځای کې دغه مشکل دی څه وخت چې کلیک کې راسن هغه ورته بلاک کوي اما دغه یا کوم فیګر زیات دی یا دا زیات دی دا کم دی یا کوم مشکلات دي دا ټول دا په دې شکل سره کولی شئ هایپرلینک کوئ او هلته کلیک وکړئ راسن هلته ورشئ دا د نیم په واسطه باندې او چې مثلا تاسو څنګه هایپرلینک کوئ مثلا دا شیټ دې شیټ دا به زه ډیلیټ کوم اوکې د دې نه به لرې کوم بیرته ورشم مثلا ډاشبورډ ته په دې کې او یو سیو به هم کوم چې مثلا هغه تغییر سیو شي په دې ډاکومنټ کې. اوس دلته راځو ګورو چې مثال څنګه دلته موږ یو فنکشن هم لرو د هایپرلینک فنکشن په نامه باندې څنګه موږ کولی شو فنکشن سره د فنکشن په واسطه لینک جوړ کړو. اوس راځم دلته ورته وایم چې یوسفزی یوټیوب چینل
دې باندې به زه ډبل کلیک کوم. اوس راځم دلته راشم یوټیوب چینل نه دا به کاپي کوم دا لینک او را به شم دلته به دا لینک دلته پیس کوم. کله چې پیس کوم ګوره دا اتومات په هایپر لینک باندې بدلېږي. موږ کولی شو د دې نه دا هایپر لینک فارمت نه لرې کړو. په دې باندې رایټ کلیک کوو ورته چې ریموف هایپر لینک فارمت ساده دغه شو. که بیا دلته راشو بیا انټر کړو ګوره په اتومات شکل سره بیا دا هایپر لینک اخلي. موږ څنګه کولی شو د دې نه مخنیوی وکړو هغه به تاسو ته ووایم چې څنګه کولی شو مخنیوی وکړي. اوس دلته زه راځم مثال په دې ځای کې ورته وایم چې مساوي هایپر لینک په نامه موږ یو فنکشن هم لرو هایپر لینک. دلته راځم وایي لوکیشن یې کومه دی داسې راځم لوکیشن به ورته دا ونیسم مثال چې دا هایپر لینک کوم لوکیشن ته لاړ شي او فرینډلي نیم به راشم دا به ونیسم. اوس به انټر کړم دا به راسم دلته ماته راشي. که په دې ځای کلیک کړم نو راسم دا به ګوره دلته د هایپر لینک فنکشن ده راسن به دا زما چینل ته ورشي دیز ته. نو دا د فنکشن په واسطه تاسو دا کولی شئ. که چېرته زیات لینکونه یي مثال تاسو کولی شئ چې دلته مثال زیات لینک وي او دلته فنکشن ورکړئ چې کش کوي 10 12 20 مثال یو مثال به دلته دغه کړو چې مثال دلته یو مثال به جوړ کړو. زه به ورته وایم چې ګوره مساوي دا تاسو باید مختلف ونیسئ. دا خو ما یو مثال دپاره چې تاسو پوه شئ چې څنګه دا کمانډس یا دا فنکشن تاسو استعمال کوئ. ورته چې د لوکیشن شو راځم ورته وایم چې د فرینډلي نیم انټر کوم. دلته که راشي دې نه ونیسئ لاندې کش کړئ. ګوره ټول که څومره دغه وي دلته که تاسو بدلون راوستم مثلا احمد هغه د احمد په باره کې دی د احد دا د نور په باره کې دی بس تاسو چینج راوستی شي دلته چې کلیک کوئ راسم به هماغه چینل یا هماغه لینک ته ورځي دا. نو دا د هایپر لینک فنکشن څنګه ریموف کوئ دلته راځو په دې باندې داسې کلیک کوو او رایټ کلیک ریموف رایټ کلیک لینک دلته دا پاس سره دغه دی رایټ کلیک ریموف لینک دا لینک دې سره دا هایپر لینک دی اصلا دلته دا ټیکسټ دی په دې باندې دا ګوره ریموف په دې شکل. اوس که موږ ولیکو چې مثال www.yusufzai.net ګوره دا په خپل اتومات شکل باندې اخلي. که دې باندې کلیک کړو راسم دا د yusufzai.net دغه ته ورشي سایټ ته ورشي چې تاسو په دې کار نه شروع کړئ. په دې به زه کار کوم او یو څه معلومات به پکې اچوم. ښه څنګه کولی شو چې د اتومات د دې دغه نه مخنیوی وکړو چې مثال د اتومات هایپر لینک ورنه کېدل. دلته راځو فایل او ورته چې آپشن کې راځو پرووینګ ته راځو پرووینګ دلته وګوره ورته چې اګنور کا هایپر لینک دلته ګوره اوتو کریکټ آپشن ځکه چې اوتو کریکټ آپشن ځکه چې اتومات دغه کوي. اوتو کریکټ آپشن ته راځو اوتو کریکټ آپشن باندې چې کلیک کوو نو دلته به وي چې اتومات هغه هایپر لینک ته تغییروو. په دې لومړي کې خو دلته موږ نوم ورکوو بیا اوتو کریکټ کوو. دلته راځم ورته وایم چې اوتو فارمت از ټایپ دلته ګوره انټرنیټ دا نیټورک پات دغه مثال کله چې نیټورک پات یا انټرنیټ پات پکې وي هغه اتومات هایپر لینک ته چینج کړه نو دا لرې کوم ورته وایم چې اوکې او بیا ورته وایم چې اوکې. که زه اوس دلته راشم www.yusufzai.net نو ګوره اوس دغه نه اخلي هغه فارمت د هایپر لینک نه اخلي. تاسو باندې په دې باندې پوه شئ چې مثال څنګه کولی شئ چې د هایپر لینک هغه فارمت ریموف کړئ. د دې نه هم کولی شئ د لینک اغېز نه هم کولی شئ چې څنګه ریموف کړئ. ګوره د ادرس نه مې ریموف کو نور مثال دلته ګوره اتومات هغه لینک شته دی چې مثال ځکه د دې نه هایپر لینک ځکه موږ ریموف کولی نه شو چې دلته موږ فنکشن ورکړی. ګوره په دې شکل ګوره دلته دا فنکشن په واسطه شوی دی او که دای مثال هایپر لینک په دې کې د دې نه لرې کوئ لرې کولی شئ چې مثال څنګه تاسو دا هایپر لینک د دې نه لرې کوئ. رایټ کلیک ریموف دا د هایپر لینک درېیمه برخه چې په هایپر لینک په همدې باندې ختموو.
الله تعالی دې وکړي چې د دې درسونو څخه تاسو څه اوسه اندازه ګټه پورته کړې وي. که چېرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ او کوم ویډیو چې تاسو خوښیږي هغه لایک کړئ. نو تاسو به د نوي ویډیوګانو د اپلوډ کول نه باخبره اوسئ. که چېرته سبسکرایب او بیل آیکون کلیک نه کړئ نو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه نه خبرېږئ.